سلامونه ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ په نړیوال جنګ کې په افغانستان لوبې پر څو بجې ترسره کېږي. د دې په اړه باندې مې تازه او مهم معلومات تر تاسو پورې راوړي دي. سپورټ کیډا کرکټ بیا په نړیوال جام کې د افغانستان 11 کسیزه لوبډله ټاکلې ده او ادم زمپابې د راشد خان یو غټ ریکارډ مات کوي. ویډیو تر پای را سره وګورئ. د کرکټ په اړه باندې مې څو تازه او مهم معلومات تر تاسو پورې راوړي دي. دا نړیوال جام ډېرې لوبې به د سهار د وخت پر 9:30 بجې پیلېږي چې د پاکستان پر وخت پر 10 بجې پیلېږي. افغانستان خپله لومړۍ لوبه د بنګلادیش پر وړاندې پر 9:30 بجې پیلوي چې د پاکستان پر وخت به پر 10 بجې پیل شي. ډېرې د نړیوال جام لوبې دي چې هغه به د غرمې پر 1 بجې پیلېږي. د پاکستان پر وخت به پر 1:30 بجې باندې پیلېږي. سپورټ کیډا کرکټ بیا د راتلونکي نړیوال جام لپاره د افغانستان 11 کسیزه لوبډله غوره کړې ده چې رحمان الله ګربز، ابراهیم ځدران، احمدشاه زرمتی، حشمت الله شاهدي، نجیب الله ځدران، محمد نبي اسحاقیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان ارمان، نوین الحق، مجیب رحمان، فضل حق فاروقي شامل دي. او نن به په ایشیا کپ فاینل کې ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه ترسره شي چې هندوستان او سریلانکا لوبډلې به سره مخ شي. دواړه ډېرې قوي زبردسته لوبډلې دي. د یو بل پر وړاندې ډېرې لوبې کړې دي چې سترې ماتې سره ورکړې دي. د ایشیا کپ فاینل لوبه ته هندوستان لوبډله 11 ځله وتلې ده، سریلانکا لوبډله 13 ځله وتلې ده، پاکستان لوبډله 15 ځلې وتلې ده، بنګلادیش لوبډله بیا 3 ځلې وتلې ده چې کومه اتلولي یې نه ده ګټلې. تر اوسه د اسیا کپ فاینل لوبه کې هندوستان او پاکستان لوبډلې نه دي سره یوځای شوي. په 1984 کې هندوستان او سریلانکا لوبډله سره یوځای شوي دي. په 1986 کې پاکستان او سریلانکا لوبډله سره یوځای شوي دي. په 1988 کې سریلانکا او هندوستان لوبډله سره یوځای شوي دي. په 1991 کې سریلانکا او هندوستان لوبډله سره یوځای شوي دي. په 1995 کې هندوستان او سریلانکا لوبډله سره یوځای شوي دي. په 1990 کې هندوستان او سریلانکا لوبډله سره یوځای شوي دي. په 2000 کې سریلانکا او پاکستان لوبډله سره یوځای شوي دي. په 2004 کې هندوستان او سریلانکا لوبډله سره یوځای شوي دي. په 2008 کې هندوستان او سریلانکا لوبډله سره یوځای شوي دي. په 2010 کې هندوستان او سریلانکا لوبډله سره یوځای شوي دي. په 2012 کې بنګلادیش او پاکستان لوبډله سره یوځای شوي دي. په 2014 کې پاکستان او سریلانکا لوبډله سره یوځای شوي ده. په 2014 کې بنګلادیش او هندوستان لوبډله سره یوځای شوي ده. په 2018 کې بنګلادیش او هندوستان لوبډله سره یوځای شوې ده. په 2022 کې پاکستان او سریلانکا لوبډله سره یوځای شوې ده. په 2023 کې سریلانکا او هندوستان لوبډله سره یوځای شوې دي. هند او سریلانکا د ایشیا کپ فاینل کې تر ټولو ډېر سره وتلي دي. نن بیا ښکاره کېږي چې د یو بل پر وړاندې څنګه لوبه ترسره کوي او کومه لوبډله به د 2023 کال اتلولۍ جام ګټي. د استرالیا لوبغاړی ادم زمپای چې د سویلي افریقا پر وړاندې باندې په 500 اوریزه لوبه کې د راشد خان ریکارډ مات کړي. راشد خان په 2019 کې د انګلند په خلاف په 10 اورونو کې 103 منډې ورکړې وې. ادم زمپای د سویلي افریقا پر وړاندې باندې 113 منډې په 10 اورونو کې ورکړلې او د راشد خان دغه ریکارډ یې مات کړي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده په چینل کې نوی یاست نو حتما موږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.